چې یو چا نه مونځ قضا شي د دې مونځ قضا به څنګه کوي او د قضا مونځ دپاره به نیت څنګه کوي او د سنتو قضا به ورسره کوي کو نه یوازې به صرف او صرف د فرضو قضا کوي. جواب د دې خبرې دا دی قضا به کله کوي نو قضا په هر ټیم کې کولی شي سوا د 3 اوقاتو نه. یو چې کله نور راخیږي بالکل په دې ټیم کې، یو چې کله نور د اسمان منځ ته راشي په دې ټیم کې، او یو چې کله نور پرې وځي په دې ټیم کې. دې 3 ټیمونو نه علاوه به بل ټیم کې چې هر ټیم زړه غوښتله قضا پکې کولی شي، حتی تر دې چې سحر د مونځ نه بعد هم قضا کوي نو کولی شي، کو د مازدیګر د مونځ نه بعد قضا کوي نو هم کولی شي، او صبح صادق نه بعد کو قضا کوي نو هم کولی شي. خو په دې 3 اوقاتو کې به د خلکو د وړاندې قضا نه کوي. مازدیګر نه بعد هم د خلکو مخکې قضا نه کوي، سحر نه بعد هم د خلکو مخکې قضا نه کوي، او صبح صادق نه بعد هم د خلکو مخکې قضا نه کوي. وجه دا د دې اوقاتو کې نفل نه کیږي. نو ته چې مونځ ته ولاړې نو خامخا بل مسلمان به سوچ کوي چې دې نه مونځ قضا شوی دی، په تا باندې الله پردا چولی وه، الله پټ ساتلی وي، دا خپلې پردې په خپله باندې مو اوچته وه. بس داسې ټیم کې دا قضا وکړه چې څوک دې ویني ني، د الله حق ستا په ذمه پاتې او بیت الله تعالی له ادا کا. اوس نیت به وله څنګه کو؟ نیت عام نیت دی چې کم ټیم مونځ نه قضا شوی دی د هغه ټیم به یادی، هغه ورځ به یادی. مثلا د جمعې د ورځې د سحر مونځ قضا شوی دی، نیت چې کې داسې به کې چې ما نه د جمعې د ورځې د سحر چې کوم مونځ قضا شوی دی زه د هغې قضا کوم، د جمعې د ورځې د ماسپښین چې کوم مونځ ما نه قضا شوی دی زه د هغې قضا کوم. او که مونځونه ډېر زیات قضا دي تا ته پکې پته نه وه چې اوس کوم رانه قضا دی، بیا به داسې وکړي غالب ګمان مانې چې زما ګمان دا دی چې د سهار ما نه 50 مونځونه قضا شوي دي. بیا چې قضا کې داسې به وي چې د سهار مونځونو کې ما نه کوم اول قضا شوی د هغې قضا کوم، په ماسپښین کې چې کوم اول قضا شوی د هغې قضا کوم، بیا چې د سهار دویم کوم قضا شوی د هغې قضا کوم، ماسپښین چې کوم دویم قضا شوی د هغې قضا کوم. په دغه طریقه باندې به د خپل تمام منځونو قضا راوړي. او بله مسله پکې دا و د سنتو قضا شته کو نشته دی؟ نو قضا یوازې د فرضو ده، د سنتو قضا نشته دی. کله چې قضا کوئ نو قضا به صرف د فرضو کوئ، د سنتو قضا زموږ ستاسو په ذمه باندې پاتې نه ده. او وتر به او که ماسخوتن مونځ قضا دی نو د ماسخوتن په مونځ کې به وتر ورسره عام قضا کوي، ځکه هغه واجب دی، واجب و قضا شته.